که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک اوس راځم ریلیشنشپ په دوه نور ټیبلونو کې ټیسټ کوم. بیا مثال په دې باندې کار کوو ځکه چې دا زما یو ډیټابیس دی چې په دې ډیټابیس کې زه په دې ټیبل پریکټس د پاره کار نه کوم ځکه چې په دې باندې موږ زو ډیټا انټری کوو یا بل دا کوو په دې بیا لږ سخته باندې ځکه ریلیشنشپونه دلته زیات دي او تاسو بیا په سخته باندې پوهیږئ د اسانه باندې نه پوهیږئ په ساده شکل باندې. اوس راځو په ساده شکل تاسو پوهیم څنګه تاسو دا کوي. دلته راځم ورته چې item id ورته لیکم item id مثال دلته ورته چې نمبر دا مې نمبر ورکړ. دلته راځم بیا ورته لیکم چې item لیکم short text دې ته زه پرایمری کې ورکوم. دا چې شو پرایمری کې دا ټیبل سیف کوم د item په نامه. دا ټیسټ مثال ټیسټ دی کنه items په نامه باندې مې دا سیف کو. اوس راځم بل ټیبل جوړوم. راځم کریټ ورته چې ډیزاین ویو یو بل ټیبل جوړوم. ورته دا د آی ډی او تو نمبر د باندې پرایمری کې کوم دا د دې ټیبل آی ډی ده. اوس راځم بیا ورته لیکم چې دلته ورته چې آیټم آی ډی نمبر او کیو ټی وای کوانټیټي نمبر او یونټ پرایس دا هم نمبر دا هم سیف کوم د چش په نامه باندې سیلز په نامه. مثلا دا ټیسټ ټیبل نه دی چې مثلا ټیسټ په دې باندې ټیسټ کوم. دا کلوز کوم. دلته ریلیشنشپ ته راځم. ریلیشنشپ دلته چې رائټ کلیک کوم زه ویم شو ټیبل دلته به ټیبل راشي مثلا لیست د ټیبل وګوره آیټم دا دواړه دلته دي. د دې نمبر سره تاسو کولای شئ چې تاسو یو ټیبل د دې نه کلک کړئ دلته راوړئ. مثلا بیا بل ټیبل د دې نه دا ونیسئ او دلته راوړئ. مثلا دا دوه ټیبل راوړئ. د دې ترمنځ ځان ته ریلیشنشپ کریټ کوم یا جوړوم. ګوره آیټم دا پرایمری کې ده دا آیټم چې ده دا فارن کې ده. که چیرته زه دلته انفورس ریفرنشل انټیګریټي دا چک نه کوم کریټ کوم همداسې ریلیشنشپ کریټ کوم. زه راځم دلته مثال آیټم ته راځم. آیټم ورته چې آیټم 1 دا چې ده کمپیوټر ده او بل ته راځم ورته چې آیټم 2 دا چې ده پرنټر ده. اوس راځم دلته د سیلز ټیبل ته راځم. په سیلز ټیبل کې دلته ورته چې آیټم 1 سو دانه دو دانه او یونټ پرایس دانه 500 مثال په دې شکل سره که زه اوس دلته لاس وام او ورته چې 3 نو دا ګوره دا لاس یې ومنل ځکه چې دا ریفرنشل انټیګریټي دا یس نه ده. زه ګوره بیا د دې نه دا ډیټا ډیلیټ کوم. دا مې چې ډیلیټ کړه زه راځم بیرته ریلیشنشپ ته. دلته په ریلیشنشپ باندې کلیک کوم. دې سره راځم په دې باندې کلیک کوم چې رائټ کلیک ایډیټ ریلیشنشپ انفورس یا په دې لینک باندې ډبل کړئ. دا په دې باندې ډبل کلیک کړئ دلته انفورس ونسئ مثلا په دې شکل سره آیټم د آیټم سره انفورس اوکې. دا چې database engine could not lock the table because they already open in another. دا چې دوی اوپن دي دا ځکه دا ریلیشنشپ کې دیتا تاخير راوړي. زه به لومړی به دا ټیبل کلوز کو مثلا دې زم کلوز کړئ. اوس راځم دلته په دې لینک باندې د دې ترمنځ لینک چې په دې ډبل کلیک کوم انفورس ریفرنشل انټیګریټي. اوس دا 1 to many ریلیشنشپ ده. مثال څنګه ده 1 to many ریلیشنشپ دې څه راولم. د دې ګوره یو ریکارډ د دې دا ماستر یا پیرنٹ ټیبل ده او دا چایلډ یا ډیټیل ټیبل ده. مثال دا چې ده یو ریکارډ ده یا دا ماستر ده دویم ریکارډ نه مني یو آی ډی یو ځل ورکړه دویم ځل نه مني. اوس دې کې مونږ دا ټیبل کې مونږه ډیټا انټری کړه. دلته ګوره یو دوه ریکارډ لرم. خو دې ته چې زرای شمه اوس کوم چې یو لس او ورته چې کوانټیټي 2 او 222 ګوره اوس دا نه مني ځکه چې دلته د آی ډی یو لس په دې ټیبل کې نشته. یو لس دې یو او 2 ده. مثال کله دلته بیرته راشم او دا یو کم
نو په دې شکل سره نو دا به اوس ومني. اوس که زه بیا راشم ورته وایم چې یو او ورته وایم چې 15 او قیمت یې 1500 بیا راشم ورته وایم چې 2 او قیمت دلته 250 کوانټیټي 250 او قیمت 450 په دې شکل سره یا مثال 2 او قیمت کوانټیټي 15 او قیمت چې ده 200. مثال دا ټیسټ ریکارډونه د سنه چې تاسو چې یو ځلې 200 خرڅ کړو بل ځلې په دې خرڅ کړ نه په دا ټیسټ ریکارډ دا چې ډیټیل ده دا چې ده ماسټر ټیبل ده. کله دې پلس ته راشو په دې پلس باندې کلیک وګوره د دې مثال 2 کوانټیټي دلته ګوره 2 ځل دا خرڅ شوی دی دوره کوانټیټي خرڅ شوی 2 ترانزیکشن شوی دي مثال 2 یو ځل 2 خرڅ شوی بل ځل دا کدی دویم تر شم ګوره مثال دا لینک ده دا په دې شکل خلاص په دې کې هم تاسو ډاټا انټری کولای شئ. مثال دا دویم تیار دی ریلیشنشپ لري دلته به اجت نشي چې تاسو آی ډي ټایپ کړئ 2 دانه او 1500 مثلا اس آی ډي ټایپ کول ته اجت نشته ده راسن دلته مثال ورته چې کوانټیټي 15 او قیمت 1500 په دې شکل سره یعنی دلته به تاسو آی ډي نه ټایپ کوئ ځکه چې دا لینک دی راسن دلته د دې سره لینک دی مثال د دې دا سب ټیبل دی دا مثال ماسټر ټیبل دا ډیټیل ټیبل دی یا دا ماسټر ټیبل دا سب ټیبل دی په دې شکل سره دا درته کوم په دې شکل جمع نه دا باندې شو په دې خو پوه شوي چې مثال مونږه دلته دا ډاټا په دې کې دا ماسټر شو دا پرایمری کې شو دلته دا سل شو دا فورن کې شو نو په دې کې چې ان کو انفورس انټیګریټي ریلیشنشپ انټیګریټي دا مرته چک ان کا ګوره چې انفورس ریفرنشل انټیګریټي چې دا مثال دلته د دې سره بانک د سره وتړل. مننه چې تر دې دمه زما سره وای دا ویډیو هم د نور ملګرو سره هم شریک کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل وړاندیزونه مو د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ. په خپله ژبه مو مهارتونه پورته کړئ. مایکروسافټ اکسس په پښتو ژبه